چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشته کې سور شو نو باران شو ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راروړی علما لیکي چې د اسمان نه یو څاڅکی به د کوهي تور غر عمره راپرېوتو یو څاڅکی د کوهي تور غر عمره راپرېوتو نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیه السلام ورته ووایي چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ دا به ډېر جاړ پلار د زوی نه نه خبر زوی د پلار نه نه خبره مور د لور نه نه خبره او لور د مور نه نه هر څه ملیامیټ شو هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووایي چې ارکب معنا بچیا دې کشته ته راسور شه لا عاصم اليوم نن خلاصې نشته هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم په غره کې به پناه ونیسم نوح علیه السلام ورته ویل لا عاصم اليوم نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار